په مخکینی ویډیو کې په دې مثال باندې کار کړی و. په ټیبل کې په کال سپین موضوع باندې څنګه په دې یو سیل باندې 2 کالمه ونیسېږي. په دې مثال کې به بیا لیک تر هغه مخکې ځو او دلته به 3 کالمه جوړوو چې په 3 کالمه کې دلته به دغه 4مه رو کې دغه سیل 3 سره کالمه نیسي او دغه سیل به بیا 2 کالمه نیسي چې دغه موږ په دې ټول ټیبل کې دا 3 کالمه لرو او دغه سیل به بیا 2 کالمه چپه طرف ته نیسي، دا به 2 کالمه راسته طرف ته نیسي او دا به 3 سره کالمه نیسي او نو ټیبل به نارمل وي. اوس راځه دلته دا ټیبل جوړوم، ټیبل او کلاس ورکوم ټیبل کال سپین 2. اوس راځم دغه ټی هیډ برخه جوړوم. ټی هیډ په ټی هیډ کې موږ دننه بیا ټی ایچ چې اول ټی ایچ آی ډي ده، دویم ټی ایچ نیم، دویم عنوان نیم ده. دلته باید په ټی ایچ باندې ولیکل شي، ټی ایچ ټکي ولیکل شي. ایچ فایل سیو کوم، راځم دا په لای سرور کې اوپن کوم چې دلته موږ ته په خپله اتومات له سیو کېدو وروسته دا فایل په براوزر کې پرېږدي. عنوانونه مې جوړ کړو. اوس راځم دغه روګانې په ټی باډي برخې ته راځم، دغه روګانې جوړوم چې ټولې 5 روګانې لرو. ټی آر اولنی رو، ټی ډي په اولنی رو کې اولنی سیل، یو سی آی ډي ده ټی ډي او نومالي ټی ډي او مرم 13. فایل سیو کوم، دا د اولنی رو جوړه شوه. راځم دغه 2 روګانې جوړوم، دغه رو کاپي کوم، پیسټ کوم، تغیرات پکې راولم. فایل سیو کوم، دا 3 روګانې جوړې شولې. زه اول دا ټول ټیبل مکمل جوړوم، HTML کوډ لیکم، بیا وروسته سټایل ورکوم. اوس راځم دغه 4مه رو جوړوم. ټی آر 4مه رو کې دغه یو سیل لرو چې دغه یو سیل باید 3 سره کالمه ونیسېږي، خو هغه کار به یې وروسته کوو. یوازې دلته زه دغه متن کاپي کوم، دلته په دې رو کې یو ټی ډي یو سیل جوړوم، پیسټ کوم یې، فایل سیو کوم، دلته راځم تغیرات ګورم، رو جوړه شوه. اوس راځم دا بله رو جوړوم. په دې رو کې اولنی ټی ډي دا ده، او بل سیل دغه 20 قیمت ده ټی ډي او 20 لیکم. فایل سیو کوم، دا د بل رون جوړه شو. راځم د اخرنی رو جوړوم. ټی آر ټی ډي اول ټی ډي 15 ده ټی ډي او دویمه ټی ډي کې دغه کوډ لیکم، دلته کاپي کوم، پیسټ کوم، فایل سیو کوم. دا د 15 سره روګانې جوړې شوې. اوس راځم سټایل ورکوم دې ټیبل ته. ټیبل ته مې کلاس نوم ورکړی و، ټیبل کال سپین 2. ټیبل ته یو بارډر کوم، بارډر 2 پکسله او سولیډ دې ته ډبل بارډر کوم، ډبل سټایل. فایل سیو کوم، تغیرات سیو نه شو. راځم دا یې ور بیا اوپن کوم په لایف سرور کې. دلته په دغه کې خبره ده ټیبل کال سپین 2 سولیډ. ښه دلته دا سولیډ او ډبل دواړه باید یو رقم دغه ولیکل شي. سټایل د بارډر یا سولیډ یا ډبل یا ډاشټ یا ډاټډ. اوس رنګ ورکوم، یلو ګرین رنګ ورکوم، ټب. دا ډبل بارډر جوړ شو. اوس راځم ټی هیډ برخې ته راځم. ټیبل کال سپین 2 ټی هیډ
هیډ کې هیډ ته صرف رنګ ورکوم بیجی بیکګراوند کلر یې هم اورنج. اوس راځم دغه عنوانو ته بارډر ورکوم چې دا هر یو د ټي ایچ په ټک کې موږ جوړ کړی ده چې دا درې سره ټي ایچ درې سره عنوانه به یو سټایل واخلي. اوس راځم دې ته ورکوم بارډر 1 پکسل سولید دې ته بلو ورکوم. او اوس راځم دغه ټي بار برخه کې چې د هر یو ټي ډي دې ته سټایل ورکوم ټي ډي او هر ټي ډي ته سټایل بارډر ورکوم 1 پکسل سولید او بلو وایلټ. دا ده سټایل یې واخیست. اوس راځم که څنګه دلته لیکلي دي یو دلته یو شی ورکوم چې فونټ ډول یې بدلوم فونټ فیملی وردانه فونټ ډول یې بدل. اوس راځم لکه څنګه چې دلته لیکلي دي چې دغه سیل دغه رو 3 سره کالم نیولي دي او دغه سیل بیا د دغه رو 2 کالم نیولي دي چې باید تر دغه ځای پورې راسي او دغه شل چې پکې لیکلي دغه سیل باید اخر د هیچ خانې سیل ته راولي او دلته په دې سیل کې بیا لیکلي دي چې دغه 2 کالم نیولي دي راسته طرف ته او دغه سیل بیا راسته طرف ته باید راولي. زه دلته راځم دغه سیلونه پیدا کوم په 4 رو کې چې دغه یوازینی سیل ده. دلته راځم کال سپین 3 یعنی دا باید 3 سره سیله ونیسي دا 3 کالمه یې ونیول. اوس راځم چې دغه باید چپه طرف ته 2 سیله باید ونیسي دا د په دغه رو کې دغه 2 سیله موږ لرو. اوس راځم ته کال سپین 2 ویل مې سیو که دا 2 کالمه یې دغه یو سیل ونیول. اوس راځم دغه سیل چې باید راسته طرف ته دغه 2 کالمه باید ونیسیږي. اوس راځم دلته کال سپین 2 ویل سیو کوم دا 2 کالمه یې راسته طرف ته نیول او ټیبل په دې سره منظم سو. دا ویډیو خدای دې وکړي چې ویډیو خوښه شوي که ویډیو خوښه شوي د سره لایک یې کړئ چینل د سره سبسکرایب کړئ. انشاءالله پر روانو ویډیوګانو کې به په دغه موضوعاتو باندې چې روسپین په دغه روسپین باندې 3 مثاله کاروم. بیا به په ټیبل کې دا کپشن ټیپوټ برخې ته ځو او بیا به له هغه وروسته یو بل دغه جوړوو. دلته راځم اوپن کوم بیا به اخر ته په دې باندې یو دغه مثال کار کوو چې دغه یو د عناصرو دوراني جدولو په اخر کې جوړوو. په دې کې رو او کال سپین دواړه راځي.